بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس د جامو او د بوټانو وغیره متعلق دی. که مخکینی درسونه مو نوي اوریدلی، اول هغه درسونه واورئ او د اوریدلو سره یاد هم کړئ. د نهم درس کورنۍ دنده کورنۍ دنده مو دا ده چې د نهم درس یده نه چې کوم مخکینی درس و، د هغه درس نه یوه عربي کلمه په لاندې په کمنټ کې د پښتو ترجمې سره ولیکئ. نو چاته چې هم کومه یوه کلمه د نهم درس یاد وي، نو هغه کلمه هغه لفظ لاندې په کمنټ کې د پښتو ترجمې سره ولیکئ. دا ستاسو د تیر درس د نهم د درس کورنۍ دنده ده. نو راځو درس شروع کوو. په نن درس کې زمونږ سره اولنی لفظ دی ثوبن. جامې. ثوب دا جامو ته ویلی کیږي. قمیصن کمیس ته چې دی قمیص ویلی کیږي. ازارن پرتوک ته ازار ویلی کیږي. سروالن پتلون. فستانن جامې. د ښځو جامې ته جامو ته چې دی فستان ویلی کیږي. فستانن د ښځو جامې. حجاب ته حجاب ویلی کیږي. پښتو کې موږ حجاب استعمالو. بدلتن جوړه، سوټ چې ورته ویلی کیږي. خمارن ټیکری. رداءن څادر ته ردا ویلی کیږي. قلنسوتن ټوپۍ یا خولۍ څوک ورته وایي، خوله. عمامتن پګړۍ. جوارب جرابې یا موزې. کمامتن ماسک ته کمامه ویلی کیږي. جزمتن بوټان. حذاء بوټان. حذاء ریاضي د سپورټ بوټان. د لوبې چې کوم بوټان یې هغې ته حذاء ریاضي ویلی کیږي. قفازتن دستکشې. دستانو او دستکشو ته قفازه ویلی کیږي. ملابس حیفیتن د ګرمۍ جامې. بدلة زفاف د واده جامې. بدلة ریاضیتن د سپورټ جامې یا د لوبو جامې. بطانیتن کمپل. خاتم ګوتمه. ساعتن ساعت او ګړۍ ته ویلی کیږي. محفظتن بټوه.
حقیبتون، حقیبتون بیگ یا دسکول. ذهبون سره زر، ذهبون سره زر، سرو زرو ته ذهب ویلی کیږي. فضتون، فضتون سپین زر. دا و نننی سبق بیا درته یادونه کومه چې د نهم درس کورنۍ دنده مو لازما خامخا په لاندې کمنټ کې ولیکئ. د نهم درس کورنۍ دنده مو دا ده چې د نهم درس نه یو لفظ یا یوه کلمه د عربۍ ژبې په لاندې کمنټ کې د پښتو ترجمې سره لازما او خامخا ولیکئ چې مونږ ته پته ولګي چې تاسو درس یادوي او که نه یادوي. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، دا به خامخا او لازما کوئ.